बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو نن مهم ټاپک دی نن ډیر زیات مهم دا دی چې څنګه موږ وی چې د حکومت د پښتونخوا په حواله سره پاک افغان په سچويشن باندې ناکامي پالیسی دغه مخ نن تاسو ته ښکارا لیدې شي چې کم خواجه آصف نن پریس کانفرنس وو په دې حواله سره تاسو مخامخ دا ټول سچويشن یکدو چې 13 اپریشن نه ولې ورسته شو او اوس د افغان پالیسی باندې چې کم بورډرز بند کړیو اوس سبا کې دي چې دم پرانا پورز دروغ وي چې موږ نه دي بند کړي لکه دومره پورې یو ټن واخیستل شو خو د 13 اپریشن کې لکشن کمزوریانې چې کوم د پښتونخوا حکومت هم وي دغه کې میس ګایډ شو یا ټریپ کړیو دا څه صورتحالو دی ټول باندې نظر اچو تاسو ویډیو خیره پرې وګورئ او تاسو نه خواست هم دغه دی چې لایک کم از کم ضرور کوی کملګری ویډیو خوښه کینو سبسکرایب هم لازمي ورکړئ اول بدن راځو چې د اوس پریس کانفرنس وشو یو پریس کانفرنس ډیر خصوصي صحافیانو سره وشو ان خصوصي صحافیان داسې چې هغه د آی اس پی آر یا دغه موقف مخکې وړي دي یا وفاقي حکومت نی پریس کانفرنس چې وی بیا اوپن وی خو دغه بند پریس کانفرنس وو ایون دا چې دغه کتا څو د چهره ګوري چې کوم اختیار ولی دا د وزیر اعظم کوارډینیټر ځکه اخستو چې هغه خبر پښتونخوا سره تعلق لري بل طرف ته وزیر اطلاعات عطا تارړ دا یو خو بل خو سره ناستو خدایم داسې راغوختي لکه ملمانه یعنی هغه هم به اختیار ټوټل وزیر دفاع طرف نه دغه پریس کانفرنس او په دغه کې سینیئر انکران غوښتي ډېر خو پکې لام نړ او په خبر نه ورکې صحافیان راغوښتي اوس دغه یو ټرند جوړ شوی دی او په خبر نه کم صحافیان راغواړي هغه هم دا ویل دا صفه خبره وکړو چې هغه صحافیان راغواړي چې هغه زیاته د پی ټی آی اگینسټ وي یا لکشان د حکومت یعنی د اسټابلیشمنت موقف هم هغه سهاره کوي نو دغه موږ ځنې خو بالکل ښکاره صحافیان دي خو ځنې بیا هم بیلنس غوړي اوس په دغه کې وزیر دفاع ویلو دغه خبره ده وزیر دفاع پر پریس کانفرنس کې ویلو چې دغه مفروضه ده یعنی دا اس یو وادي تیرا کې اپریشن دا یو مفروضه ده دا یو اپریشن لکه موږ څنګه دی ویلي او وفاقي حکومت په تیرا کې اپریشن مفروضه کړولې ده او دا ټول معاملې په صوبایي حکومت یو سیاسي الزام لګولې دي لکه دا باقاعده توګه ویلو په دې پریس کانفرنس کې چې الته نقل مکنی نه موږ نه نوټیفیکیشن جاری کړی دی نه موږ د اپریشن نوټیفیکیشن جاری کړی دی دغه چې کوم نقل مکنی کیږي دا هر کال چې کله داسې موسم وي واوري وي نو هغه خلک اسیم کوي لکه دا څومره پورې درو او څومره پورې غټ درو او سره چې اختیار ولی صاحب ناستو دی دا هم ډېر درون او ډېر معتبر کس شخصیت ګڼونکو هرې پارټۍ سره وي کم از کم په دې وخت چې دا دروغ ویلو نو اختیار ولی هم یو قسم د دې ملګری شو بیا ورسره په دې باندې وایي چې دا صوبایي حکومت جرګې درمیان دغه شی وه په دې کې فوج نه او دا کې پی حکومت خپل ناکامي ملباغه کوي اوس په دا کې اندرونی خبره خو یو دا بیا زه تاسو مې راځم چې دلته ناکامه پالیسی دی وفاق حکومت څنګه چې اوس دغه باندې ښکاره شوه 13 اپریشن باندې دغه شانتې اوس د افغانستان په حواله سره هم تاسو سره بیانوم چې څنګه ناکامۍ سره اوس مخ کېږي او څنګه به اوس یو ټرن اخلي څنګه به وروسته کېږي اوس ګوره چې دې کې د صوبایي حکومت په ول موږ خبرو کو چې بالکل په دې کې ناکامي داسې شته چې هغې په خپله باندې ځان ګیر کړ لکه هغې ته خو دا ښکارېده چې اپریشن کېږي نو ظاهره خبره ده چې دوی الزام لګوي چې یاره د دپاره به فنډ لګي نو لازم خبره کابینې نه واپس کوي 4 اربه روپۍ فنډ ورته ایښی چې دا کسان راشي سمبلوي خو به یې څوک او بیا ورسره چې کوم د جرګې سیسټم یې کړی بیا ځینې جرګې چې صوبایي حکومت هم دا انکاري کوي چې جرګې په ذریعه باندې خلکو دغه کړی چې یاره اوس بیا حالات خرابېږي هغه نه مخکې چې وځو د هغه یو صورتحال مخکې کېدی شي خو بل طرف ته چې ډي جي آی اس پی آر په شان ذمہوار کس خواجه آصف وزیر دفاع په شان ذمہوار کس ډي جي آی اس پی آر په پریس کانفرنس کې باقاعده وایي چې موږ اپریشن صوبایي حکومت نه څنګه اجازت واخلو دا خو د وفاق سره هغه لري او هلته اپریشن ضروري دی هلته دا دهشتګرد دا کیسه دي خو اوس دهشتګرد څومره ښیي هلته 1500 یعنی 1500 دهشتګردو دپاره په زرګاو لاکاو خلک ته وباسي یعنی 1500 دهشتګرد چې ته نشي سمبالولی یا نشي جهنم ته رسولی
بغیر د مکنې نو بیا خو دا ډېره د ناکامۍ خبره ده. دلته موږ سوال اوچتېږي په دې پریس کانفرنس کې ویلو چې 1500 دهشتګرد دلته کېږه شوي. بل بیا چې کله دومره پورې غټ ولوالۍ شروع شوې، دومره غټ درزدي شروع شوې، نو خلکو به ناکامه کني کوي یاره کې د کېښود الریډي تاسو پکې غلطه کې دومره یاره کېښول، دلته کې هم د ناکامي هغه شوه. اوس صوبایي حکومت په دوو کې حیران کړی دی، خو دلته کې سهیل افریدي یا د صوبایي حکومت په ګټه راځي دغه بیان، دغه پریس کانفرنس یا دغه نه په شا کېدل. ولې چې هغه خو نه غوښتل چې دا اپریشن وشي او دغه اپریشن هغه مخالفت کولو او دغه باندې اوس هغې قسم کامیاب شول او خاص کر د وفاق حکومت وفاقي حکومت یعنی خواجه آصف تېره ورځ په اسمبلی فلور باندې په خپله باندې ویل چې موږ دغه اپریشن کوو، دغه موږ صوبایي اختیار کې نه یو، دا داسې داسې ټولې دهشتګردي خبرې کړې په ریکارډ باندې پراته دي. او نن ته څنګه وایي چې موږ خو نوټیفیکیشن جاری کړی، موږ خو دا نه وکړې، بیا عملیات د چې کوي دغه یا غیر قانوني کار کې یعنی څوک تپوس ولا نشته. ها بل اوس راځو بلې خبرې باندې ډېر مهم دا چې موږ وایو چې افغان پالیسي باندې لکه دا اوس دو سره دا سوال جواب نشته چې 3 میاشتو نه زیات د نیمو میاشتې پورې رسي خبره چې تا بورډرز بند کړه چې دهشتګرد نه راځي، دهشتګردو لارې ونیسو. بیا خو په کار دا وای چې بس دهشتګرد نشته، بیا خو چې تا بورډرز بند کړه، بس هر څه بند کړه، سیلز فایر کړه، بس بورډر باندې کښېنه، که څوک راځي که هغه عام سړی راځي مړ کوای، بس خیر صلاح ده. په دې باندې ته چېرته وې سره کې او دغه چې کوم غریب خلک دي په اربو روپو دغه بیړه غرقه کا نقصان ده وکړه، او چې کوم هغه غریب خلک چې کوم هغې روزانه بیس باندې به ریډه چلولی یا څه هغه په ورځ باندې به رزق پیدا کول او هغه دې هم ورته بند کړه. هغه اربونو کربونو کم تجارت، هغه غټ غټ تجاران خو ځه پرېږده، سرمایه کاره به ورسره وي، لږ خپل سیسټم چلولی شي، خو هغه غریب خلک چې ډړې مارو هغو هم رزق تا بند کړه او ورسره چې کوم تګ راتګ لارو او دغه په حوالې سره هغه مشکلات په یو هغه خو بل دي، هغه خو شمارلی نه شي. بیا چې کوم افغانستان سره تا نفرت خور کو، دغه نفرت به څنګه ختمیږي؟ یقین پر اب وکړه چې دا زه تاسو ته ما ویلي چې ناکامه پالیسي، دغه ناکامه پالیسي به چې څنګه د وادي تیرا باندې دوی به داسې پریس کانفرنس وکړو، اوس دو ته موقع نه میلاویږي، لار نه پیداویږي چې اوس دغې د افغانستان معاملې نه څنګه وځو. او هغه وایي که نه چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي وي، نو تا خو کلي وران که، اوس رښتیا راځي نو هغه به علاج څه کېږي؟ ټیک ټاک دهشتګردي معاملې باندې څه باندې افغانستان حکومت سره کم معاملات وي هغه یو بل طریقې باندې هم استعمالیدی شو، عام غریب ولس ځپولو باندې کم تا هغه راتلل. او بل د افغان مهاجرین چې کوم پالیسي ټیک ده وباسل یا غیر قانوني، نو غیر قانوني څنګه و؟ دا غیر قانوني 40 کالو نه تاسو خپل بل پالیسي وه. عجیبه غوندې یو صورتحال منطق چې کوم دی هغه جوړېږي او دغه د دې په شا باندې یقین ومنه چې بیا بل حکومت چې راشي هغه وایي دغه ناکام دغه غلط کړي دي، خو بیا د عوام بیړه مې هغه ټیم پورې غرقه کړي وي. اخر داسې نظام به کله پورې چلیږي یا دغه سیسټم به کله پورې چلیږي؟ دا هغه پالیسي میکرز ته، هغه حکمرانانو ته چې کوم کې وک اختیار لري. ځینې حکمرانان د خواجه آصف تو په شان دي، دا خو بس غریب اوس ګیر دي، دوم ګیر دي، دوم پکې ګیر دي چې اوس موږ وځو څنګه؟ دو ته هم ډنډه ورکړې ده چې اوس دا موقف په تاسو په خپل بیانوئ. دا د اسټبلیشمنټ طرف نه چې کوم موږ تېر ویلي وو که نه چې دغه ځای کې کلیشز روان دي حکومت سره چې موږ به تحریک انصاف سره مخامخ کړو، خپله په کلاره باندې مزې کوئ، چرچې کوئ. نو اوس دا خبرې هم تاسو ته ښکاره کېږي. خو دلته اختیار ولي صاحب هم ناست و، هغه باندې هم سوال اوچتېږي، ته خو د پښتونخوا د پښتنو ډېر غټ دروند نوم په حکومت سره یې، د حکومت غړی دی، وزیر اعظم کوارډینیټر یې، نو لږ شان حقیقت هم او په لږ شان د خپل اواز هم د حکومت باندې کوه چې څنګه یو ټرن یې دغه ځای نه واخیسته. اوس نور چې کوم د افغان په صورتحال باندې دی دغه کې چې کوم خرابی پیدا کړی دی یا کوم نفرتونه یې خواره کړي دي، نو دا به څنګه حل کوي؟ یا د دې لارو سره څه دی؟ یا دومره خلکو ته چې کوم نقصان ورکړه، تکلیف یې ورکړه، د خلکو چولې بند کړي، د دې به څوک جواب ورکوي؟ څنګه به کېږي د دې حالاتو؟ بهرحال دغه یو هغه تاسو سره مې شیر کړل. یقینا چې ستاسو ویلا خوښ شوي نو سبسکرایب به لازمي کوئ، لایک کوم هغه دی تم دی هغه لازمي وایي. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.